ځلا ځاځی ولې له دندې لرې کړل شوې ده اصلي کیسه معلومه شوه. دا چې څه شوي دي ویډیو تر اخره را سره وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ځلا ځاځی اقرار وکړ چې د دندې څخه د لرې کېدو اصلي کیسه بله وه. ځلا ځاځی اقرار وکړ د دندې څخه د لرې کېدو اصلي کیسه بله وه. ځاځی چې لنډه موده وړاندې په خوست ولایت کې د جنایي جرمونو د آمریت آمره ټاکل شوې وه، پرون د دغه ولایت د ځایي چارواکو لخوا له دندې څخه ګوښه شوې ده. د دې دندې څخه د لرې کېدو لومړی سبب غیر حاضري ښودل شوې وه، خو د خوست ولایت د امنیې قمندانۍ پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ځلا ځاځی د دندې څخه د لرې کېدو اصلي لامل د هغه ژوند ته موجود خطر و. د امنیې قمندانۍ په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل څخه خوست ته د تګ په لاره کې د ځلا ځاځی ژوند ته خطر و، ځکه دوی په خوست کې د دې دندې نوره مناسبه ونه ګڼله. خو ځلا ځاځی دا خبرې ردوي او وایي چې دا هسې پلمې دي. د ځلا ځاځی په خبره تیره اونۍ چې د دې د لرې کېدو د امنیت په هکله کومه خبره هم نه وه موجوده، د امنیې قمندانۍ دننه پرېښودل شوه. دا وایي د امنیې قمندانۍ په مېلمستون کې تر مازدیګره ناسته وه او وروسته ورته وویل شول چې له دې ځایه هم ولاړه شي. ځلا ځاځی وایي په خوست کې ځینې خودغرضه ځایي چارواکي او په پارلمان کې ځینې وکیلان د دې مخالف دي او په خوست کې دې ته ستونزې جوړوي. د دې په وینا چې د دې دندې څخه د لرې کېدو اصلي سبب ځینې وکیلان او زورواکي دي.